السلام علیکم. السلام علیکم. ستړي ماشي څنګه خیر قراري ده. شکر دی الله. ولا راغلم ما چې کور لپاره سودا مودا وکم پوي شي. خپل دکان دی ورور شي وړل شي. دا ارڅ ستا په مخ کې دی وای چې وړي ده خیر. دا پسو دی دا کاټن پسو ده. دا کاټن په 800 روپۍ دی. ها. دا شودو کاټن پسو ده. دا شودو کاټن دا په 200 روپۍ دی ورور. پیاز تا؟ او پیاز هم شکر دی شته. من پسو ده. من په 800. ها. او الګوي شته؟ الګوي ولې نشته؟ من پسو ده. من په 200 روپۍ دی. ها. هغه ستا سره صورت وینه کدوان ستا سره؟ ولې نشته کدوان؟ من پسو ده. من یو نیم سل روپۍ و. بوجي به پسوي. بوجي لکه چې 200 روپۍ راځي ولا. او پیازو بوجي به ما لپاره پسو شي. یاره ستا دپاره مونږ راوړو په 3500 روپۍ دی پکې زما تاوان وي ستا په 3000 شپه. ښه داسې کار وکړه که نه زما خوږ وروره قربان ویو پیاز نه دی پیاز ولکه زرنګ والا ته زنګ وله سړی به بورو سامان وړي بیا به دا څوک وړي سړیه زرنګ والا ته زنګ ووهه ښه ته خوږ ونیسه خبر داسې کار وکړې نیم پاو به پیاز راکړي شي 2 دانې یو 2 دانې الګوی به راکړي دا خو ډېر ګران یو دانه څه خو پوه شوې دې کې لږ واړه نشته دا 100 والا نه لږ السلام علیکم اجمل یار اجمل تازه ولې به ورسره ده وګوره خپل دکان ده څنګه چې د خیب د لایسان خپل جوړی قراری ده وخت زندگی خو نه جوړه سوی هم نه بالکل ټیک ټاک کازه شکر سره ته خیر مقصد نور څو غوړي قراری ده هیڅ نشته د لایسان خپل وای ما پښتنه ته راسم پښتنه دی وکم خدي ور چې دا شرم وړي په څو دی ولا رسول به ګلو دي ها قیمت شي وو بورا پښتنه بورا به مې دي څه سره شله ها نور کوي قراری ده خو خپل دکان خلاره مخلوق په امانه غو پښتنه کوه زلا دې مش دا چوره دا پاسه چې په خالي د مونږ پیسې ورته کاغذونه هم پیلې باندې کړل شي خې جوړ په خیر بیا 1000 روپۍ والی وکړي خو شي بس دا څه شي دا ګټه هغه کړی بس تاوان ته موږ ناس خدای په ناکام دي زما غریب کې السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر صغوري دیاره نشته څه خیر سړي وای کنه روح ته نه باور ما ته یو درې ټیمه غوړي کېده الکه درې ټیمه غوړي اول په ته کېده یو به دا هغه وسودا نسوار چې ده نسوار هلارم دا کاته کې ونیږي که ای خوا تک ودرېږه دا څنګه کاته د کتابچه ستا د کاتې نه ډکه شوي 3.5 کاله وشو چې وړې او پیسو درک نه لګېږي یوره دا موږ هم په پیسو راوړي دي پوه شي تا خو زموږ خانه تا خانه کړه وړه تقریبا چې دا شپږو میاشتې کېږي چې تا ما ته 1 روپۍ هم نه ده راکړې نو پیسې خو ورکول غواړي که نه دا خو زه خپل د جیبه نه شم راوړلی تا نه واله بل نه واله پرون د 600 روپو سودا وړې څه شي وړي دي څه شي مې شپږ وروره انرجانې دې وړې وې شودې دې وړې وې پوه شي هین تر تشناب کاغذه پورې دې وړې دا پیسې به څوک راکوي راته 2000 روپو سودا مې وړې ته مازغه کار کوي که باسه دا څه کوي دا په رڼا ورځ باندې په ما باندې دروغ زما سامان دی زه لاړم نخرې مه کوه چېرته ځې دا پیسې واچو دا سامان په یا عزت کې دلته شین دې کوم ودې تړم دې کاډر پورې کله ما نه وړو زما قرضداري چا وصلې نور خو تاسو دوست سپېږمو ته راوستم دا در پې کوم زه نه لاړم چېرته ځې وروره دوکان مې ټول تش شخر کو تباه شو ستا د راسته وړم بند که دا دوکان دی سبا نه یې دوکان بند نه دې پرېږدم نن سره دا ته سړی که انسان یې که څه شي په خبره باندې نه پوهېږي بند که دا دوکان دې چې قرضداري قرض نه شي کړی بیا بند که دا دوکان ځان به رامنې خراب کړي ودې وایم دې تندي ته دې ووایم خو نیم چې خاورې غوړه بند که دوکان دی ښه مو ورسره وکړه قرض هم ورسره وکړه په خپل قرض کې بې عزته کوي دي بیا لانجې هم کوي چې دومره پیسې نه دي دومره دي او دومره پیسې نه دي دومره دي توبه خدای که زما یاد دي زه به نور قرض نه کوم دې سړي خو زما نه پوسته کې وواړو بې عزته یې کړم
وتړی مشي جوړ تازه په خیر صحت خدای قراری در ودرېږي څنګه چاله ولا ډیر خپای لګي دکانداري کې ولا دوه سپیک مو سره غریب راډیوالانو خیر ته کینو ډیر ګډ وډ خلک به تراځي ډیر داسې خلک راځي به شي وخوري به سلام علیکم موږ لاړو مزه ته لاړو قرضدار به ډیر تنګ کړی دی دوه سپیک مو ته نور راوسته مزله مې غواړم دکان ته دومره خلک واچو موزه ما چې د بده خو ولا چې سپین را باندې وای اجمله دا خلک هم خنه کوي خو دکانداران هم خنه کوي ورته دا خلک نه کوي دکانداران څنګه خنه کوي دا خنه دي چې کومره کله کې تاسو خسته دکان جوړ کړی در شي سہولت ته ملاويږي بیا خو ګرانی ورکو کنه ګرانی ما کو ګران پوښه خو باندې ګران پوښه خو باندې ولا ورته چې باز یو نیم شل سي لګ ګران خرڅو ډیر نه دا ښه کار نه ده کنه دا ښه کار نه نه ولا چې سپینه باندې وای خبر نشي دا کنه نو دا ځینی خلک کې پوه شي دا اوس د مخ کې بیان کړ کنه تمثيل هم شو ډیر دي خلک په خپل سترګو دي څنګه خنه کوي کنه داران نیم خو کې د پیرودونکو نیم خو کې څنګه خبر مې وګړه کوم نه کړ خو یو بل خبره ته کوم شي دکانداری کې کنه او شي اخلاق نه لري دکانداری ونه کوي اخلاق دې شته کنه شکر الحمد او شي اخلاق دې به کامیاب کېږي پوه شئ او بس خو په اخلاق سره شریک ان شاء الله کامیاب موږ ته خدمت نشته نه په خیر راشي شانو کې ګوتې مو ته نه ډیره غریبي